یعنې زموږ دلته پاتې کېده ضروري دي. په دې خاطر باندې په وطن کې پر موسیقي بندیز دی. موږ غواړو چې دلته پاتې شو. موږ په وطن کې موسیقي غږوله، د اختر په میلو کې د اختر میلې به وي، ځوانان به وو، خوشحالۍ به وي. اوس هغه مینه محبت نشته، ځکه د موسیقي سره په دې خاطر باندې نشته ځکه د خلکو زړونه مات دي. د حالاتو ته چې ګوري څوک د موسیقي سره تعلق هم نه ساتي. او پاتې شو موږ چې کله راغلي دلته مطلب تر زیاته حده پورې مطلب خلکو موږ ته مینه راکړې ده. دلته نو بس د نابلدتیا په خاطر باندې د ډېرو ستونزو سره مخ شو، ځکه نابلدتیا وه، خلکو نه پېژندلو. تر ډېره حده پورې بس هغه ژوند په مشکلاتو کې و. او هلته چې و هلته خو د ډېره وخته بلد وو، خلکو پېژندلو، پروګرامونه مو کوله او هلته ډېرو خلکو پېژندلو. موږ تقریبا د 2021 څخه چې دلته راغلي یو، بیا موږ د وطن په اړه مطلب د موسیقي په اړه په وطن کې کم سوچ نه دی کړی، ځکه هلته موسیقي فعلا بنده ده، په موسیقي باندې بندیز دی. موږ غواړو دلته خپلې موسیقي ته دوام ورکړو او دلته موږ ته مطلب د پاکستان حکومت موږ سره مطلب یو کارډ مارډ داسې یو کومک وکړي چې مطلب موږ دلته پاتې شو. موږ ته یا هنري کارډونه یا لکه شناخته کارډ داسې یو کارډ موږ ته راکړي چې موږ دلته پاتې شو، خپل هنر ته ادامه ورکړو او موږ دلته مطلب څوک تنګ نه کړي. ولا ډېره زیاته ده، ځکه هلکان مو پروګرامو ته چې ځي یا موږ خپله ځو پروګرامو ته، نو تر ډېره حده پورې کوشش کوو چې مطلب لرې ځایو ته نه ځو، کچلاغ ته نه ځو، د لرې شادیالو کې پروګرام وي ځو که نه ځو، بس کوشش کوو د لرې پاتې شو، ځای باندې پاتې شو. موږ خپل د کوټې هنري ټولنه لرو، استاد امین جان دی، استاد امید بخش و، کاظم استاد دی او فیاض جان دی. دوی زموږ دپاره تقریبا د وکیلانو سره خبرې کړي دي، نو دوی موږ ته وعدې راکړي دي چې انشاءالله موږ به تاسو ته یو کارډ درکړو، ستاسو د یو کارډ ترتیب درته برابرو. تر اوسه پورې موږ ته چا کارډ نه دی راکړی، خو انشاءالله وعدې راکړي دي. نو کور ودان د دې ځای د کوټې د ټولو ورونو یې کور ودان ډېره مینه راکوي چې کله موږ پروګرام ته ورسو او کله د لرې راځي پر موږ باندې پوښتنه کوي کور یې ودان، خوشحاله وي، موږ ته یې مینه راکړې. ځکه چې د پښتو دود و کلتور دی او پښتانه اکثره په مجلسو کې پر موسیقي سره راټولي. د موسیقي سره خلک ډېره مینه لري، تر ډېره حده پورې مینه لري، خو بیا هم موسیقي ډېره شاته تللې ده، ځکه د خلکو ډېر خلک زړه اوس نه ورته ښه کوي، ډېر خلک یې زړه نه ښه کوي. علتونه دا دي مطلب څوک زوی موسیقي ته نه پرېږدي، څوک ورور موسیقي ته نه پرېږدي. او پښتانه چې دي هم د موسیقي سره مینه لري او هم کرکه ځینې لري، دا خبره ده. نه هلته مو دلته مو هلته مو تقریبا 10 کاله ما هلته موسیقي کار کړی دی او پاتې شو. د 2021 څخه دلې راغلي یو، نو دلې یو په کوټه کې 15 کاله کېږي چې دلې موسیقي غږوو. موسیقي چې ده د موسیقي مطلب مینه ده، د موسیقي مطلب محبت دی. د خلکو ترمنځ موږ نفرتونه لرې کوو، موږ د خلکو ترمنځ محبت زیاتوو. موسیقي د خلکو ترمنځ محبت زیاتوي.